زلزله یا زلزلې د هغې څخه عبرت دا چې په جیولوژي کې لحاظ زلزله څنګه کیږي موږ کار نه په لرو، خو اصلا دا چې اوس په د افغانستان د هرات ولایت کې دغه پرله پسې څو جټکې زلزلو غیره ډېر تاوانونه او ډېر شهیدان مو ترلاسه ورکړه. دلته ډېر کسان شهیدان سوله، ډېر کورونه خراب سول، ویجاړه سوله. نو په اړه مو معلومات راپورته کړي دوستانو چې علت یې څه دی د زلزلو، دا چې په جیولوژي کې لحاظ زلزله څنګه کیږي موږ کار نه په لرو، خو چې په اصلي سبب د زلزلې څه شی دی او ولې زلزله کیږي په ځینو احادیثو کې یې یادونه سوې ده، خو دا نه ده اړینه چې باید ټول هغه ګناهونه سوي وای کوم چې په احادیثو کې راغلي دي، بلکې د امتحان او عذاب د زلزلو لپاره همدغه کفایت کوي چې ځینې خلک مرتکب د ګناه څخه او د الله تعالی خشم او قهر راپورته سي. په عموما کې زلزله د الله تعالی جل جلاله له لوري عذاب دی چې د ځینو مخالفتونو او ګناهونو له کبله الله تعالی خپلو ځینو مخلوقاتو ته ورکوي، خو د مسلمانانو لپاره رحمت کېدلی سي، ځکه ممکن دغه عذاب وروسته مسلمانان ځانونو ته متوجه سي او ګناهونو څخه توبه وباسي، او یا ممکن د ځینو مسلمانانو لپاره مرګ خیر وي، نو ځکه یې د زلزلې په سبب په نصیب سي. پر هر حال مسلمانان په دې باندې مکلف دي چې ټول هغه ګناهونه پسې پرېږدي چې له کبله الله تعالی خوابدی کیږي او انسانان یې په کولو باندې د عذاب مستحق ګرځي. نو زموږ لپاره هم لازمي دا ده چې د لکه ځینې ولایتونه چې د زلزلې ډېرې پکې کیږي، پکتیا، خوست او اوس دوران دغه د هرات پرله پسې څو جټکې چې ورکول سولې ډېرې شدیدې او درنې زلزلې وې، نو پر پیښو یې غمګینې او د اړو انسانانو سره د مرستې ترڅنګ د دې پیښې څخه عبرت هم واخلو، د ځان سره حساب وکړو او ټولو هغه ګناهونو پسې پرېږدو چې د داسې طبیعي آفتونو لامل جوړیږي. دا چې اوس په هرات کې پرله پسې څو جټکې پیښې سوي دي دا خو الله علم لري، د مسلمانانو لپاره به شاید شوي او کفارو لپاره دا یو غټ عذاب د الله پاک د خوا څخه. نو چې هغه کوم کارونه شروع سوي دي د زلزلو په دې باندې چا سم معلومات نه جوړ کړي، نو څوک سم صحیح معلومات لري. دوستانو د شهیدانو دپاره یې جنت فردوس او د ژوندو دپاره یې غم شریک یو د تسلیت خبر دی. نو الله دې مو د ګناهو څخه وساتي چې هغه ګناهونه الله په ناراضه کیږي. د زلزلې په اړه باندې څه لنډ معلومات دوستانو ملتیا مو وکړي. د الله په امان.